بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. یو څو خوبونه دي، د تقریبا 9 خوبونه دي. اول خوب ده یو ورور اواز لګلی دی، وایي کمر راولویږي موږ بچ شو، دا ښه خوب ده. دویم خوب ده یو وفات شوي نیکه مې میلمانه ته چای اچوي، خفګان وي کور کې، مور یې خوب کې لیدلی. او دریم خوب ده وایي د سر ویښتان قیچي کوم، مور ته م وایم څنګه ده، هغه وایي ښکلې ښکاري، د واقعیت نه هم زیات ښکلې ښکاري. څلورم خوب ده وایي زردالان څوک راکوي، د دې خوب پوښتنه ماته یې کړې ده، صحیح جواب یې تر اوسه نه راکړی. نو دومره خوب مختصر خوب نه وي، خوب باید پوره وویل شي، دا خوب پوره هم نه ده ویلی. یو بل خوب ده وایي خپل شرمګاه غټ لیدل، یو مذکر انسان یو سړی چې هغه خپل شرمګاه خپل عورت ذکر وګوري چې هغه ډېر اوږد وي غټ وي، دا خوب کې څه تعبیر لري؟ دا په هغه صورت کې تعبیر کېږي چې کله احترام خوب نه وي، عادي خوب وي او د دومره خوب وي، نو بیا دا تعبیر کېدی شي. بل خوب ده یو زنانه لیدلی ده، وایي خاوند مې موټر چلوي او بیا موټر چپه شي، وایي بیا ترې لاندې شي، زه موټر کش کومه او بیا وایي تنده یې په بولو باندې ککړ شي، بیا یې پاکوم. د خاوند تندي مې وایي. بل خوب ده وایي خاوند مې پیریانو ته ډوډۍ کړې وي، ما ته ست وکړي ولاړ شم. او دا خپله دا بل خوب ده وایي 5 قبرونه وي او څوک راوځي موږ شکوو، تابوتونو په شکل وي. او بل وایي چې د خوب کې مې لیدلی چاره را سره وي، یو کس مړ کوم. او د دې خوب دا 3 خوبونه اخري چې دي دا وخت یې صحیح نه ده، نو دې خوبونو باندې انشاءالله خبره کوو، اخره پورې موږ سره واوسېږئ. دا اول خوب ده اورو یې؟ صاحب ما خو داسې خوب لیدلی و که نه، چې د موږ د کور سره لاندې یو کمر دی او لاندې کمر دی، د کمر سره لاندې لیاره دی، کمر نه لاندې لیاره ده. په دې لیاره باندې روان یو، زه یم او مور مې راسره ده، د مور سره مې خوراکۍ هم ده وړه. کله چې د لیارې د یو کمر لاندې لیاره ده، په دې لیاره چې څنګه روان شو، د کمره پاس غاړه لږ موږ نه لږ مخکې ځای راولوېږي، غټ شین کمر دی جګه، چې موږ دې خوا بېرته راشو هغه ټول راولوېږي، خو موږ خوږ نه شو دې خوا ته نه دې خوا ټول راشو، مور مې خور مې وړه او زه دې خوا ته نه راشو که نه. او بله دا چې د موږ په کور کې ښه دی دویم خوب ده. اول خوب یې ده وایي چې لاره کې روان یو نو کمر وغورځېږي، دا لاره کې تګ او لاره کې څه کله شګه وي تیږې وي یا خاوره وي نرم صحیح لاره وي یا دا لاره کې خطر انسان ته پیښیږي، نو دا د انسان په دې ژوند باندې تعبیر کېږي، کوم تصمیمونه چې انسان نیسي او په کوم فکر باندې دی روان ده چې تصمیم نیسي چې دا به کوو، نو دغه باندې تعبیر کېږي. نو تاسو تا کتلی ده چې یو کمر ده او ترې لاندې تاسو روان یئ، نو معنا ده چې یو تصمیم هم نیولی، یو خبره ده، یو د ښې معامله ده یا یو بل د خیر کار ده، اجتماعي مسایلو کې یا نور تصمیم هم نیولی ده، فامیلي اجتماعي تصمیم ده، ځکه مور او خور هم درسره ده، نو دغه تاسو ته لږ غوندې خطري ښکاري، لږ ډار ترې لرئ، خصوصا د معاملو کې ودونو کې کوژده او خواستګاري دې کې دا خوبونه کتل کېږي. نو دغه خوبونه تاسو ګورئ، فکر کوئ چې کیدای شي موږ ته څه مشکل پیدا سي، یو خطر غوندې یو شی غوندې تاته ښکاري، او چې کله ته وایې چې موږ ته تېرېږو بیا اخواته او بیا کمر غورځېږي او تاسو ترې بچ کېږئ، تاسو ترې نجات پیدا کوئ، تاسو ته څه ضرر نه رسېږي، معنا دا که تاسو ته څه خطر څه مشکل ښکاري، تاسو باندې هغه اثر کړی ده او تاسو تشویش وئ، نو انشاءالله تشویش مه کوه، هغه خپل سیده لاره کې روان اوسېږه، معنا ده چې چا سره معامله کوي نو د خیانت فکر کې مه اوسېږه او ښه معامله ورسره وکړه، خپله طرف هغه ته اطمینان ورکړه، حق حقوق یې ادا کړه، انشاءالله تاته څه مشکل نه پېښېږي، که څه ډر درسره وي، که څه مشکل وي، حقوق کې څه مشکل وي، نو انشاءالله تاته څه مشکل نه پېښېږي، والله تعالی اعلم. دا دویم خوب یې ده. خفګان رامنځته شوی دی په خوب کې، موږ د مور دا خوب لیدلی، ښه سخت خفګان رامنځته شوی دی، او بیا چې دی موږ نیکه تقریبا نن 15-14 کاله مخکې وفات شوی دی، او هغه راغلی دی موږ په کور کې خفګان غونته دی، او مېلمانه راغلي ښه درانه مېلمانه دي، هغو له چای اچوي موږ نیکه، او چای ورته اچوي تقریبا
یعنې له 14 کاله کېږي چې مړ شوی دی خو راغلی مې مېلمانه له چا چې خو دا ډېر ښه خوب ده او یو خو په دې ښه خوب ده چې ته وایې چې خفګان راغلی نو خفګان دا په خوشحالي باندې تعبیر کېږي انشاءالله دا خفګان او خوشحالي دا په خوب کې سرچپه تعبیر کېږي لکه که ته واده وګورې مستي وګورې نو هغه په خفګان باندې تعبیر کېږي اوس که ته هغه وګورې خفګان وګورې نو دا په خوشحالي باندې تعبیر کېږي انشاءالله تاسو کور کې یو معامله راځي د خوشحالي معامله راځي او داسې درانه میلمانه دي معنا دا چې دا کم خوشحالي معامله راځي نو دا انشاءالله ډېر که اجتماعي مسله وي د واده چې وي خاصګري نو دا به انشاءالله دروند خلک وي ښه خلک به وي او داسې ته وایې چې بیا نیکه مې هغه څو کاله مخکې نیکه دی وفات شوی د هغه خلکو ته چای اچوي دا هم د خیر خبره ده دا هم ښه تعبیر لري معنا ده تاسو ته چې کوم شیان داسې ښکاري چې هغه کیدای شي ونه شي لکه دا مړی څه ده په خوب کې څه کله یو کار کوي یو شی خپل کور ته راوړي یو چا ته ورکوي نو د دې معنا دا ده چې دا مړی د حقیقت دنیا نه ده هغه تا ته یو حقیقت راوړي معنا دا چې یو شی چې تا نه هغه هېر شوی ده تا نه ضایع شوی دی ته فکر کوې چې دا کیدای شي تا ته ونه رسېږي هغه انشاءالله تا ته رسېږي تا ته رسېږي نو معنا ده چې دغه معامله هم ښه راځي انشاءالله او الله به پکې خیر واچوي خو ستاسو په مشوره باندې دا کار وکړئ په ټولو په مشوره باندې نو انشاءالله دې کې به خیر وي او مړی چې کله کور ته راځي او هغه شی ځان سره نه وړي بلکې دې کور ته چې ورکوي او چې کوي څه کار کوي نو دا ډېر ښه تعبیر لري تعبیر هم دغه ده چې ستاسو یو ضایع شوی شی هغه ستاسو لاسته راځي ستاسو یو خراب کار هغه الله تعالی انشاءالله جوړوي نیک ګمان وساتئ په الله باندې الله نه خیر وغواړئ والله تعالی اعلم دا بل خوب ده وایي د خوب کې مې د سر ویښتان قیچي کول مور مې ته مې وویل چې مورې وګوره ویښتان مې قیچي کړل څنګه ښکاري مور مې راته وویل چې ښکلي ښکاري خوب کې مې ډېر ښایسته ویښتان وي بیخي زیات ښایسته وو تور تور او خوی ویښتان مې ول په حقیقت کې زما ویښتان دومره ښکلي نه دی لکه څومره چې په خوب کې ښکلي وو نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې درته ښه کړي په خوب کې ویښته کمول دا څه کله په اندازه وي او مناسب اندازه باندې وي او سره بې بد نه معلومیږي او نو دا ښه تعبیر لري زنانه لکه دا ویښته زنانه ته بیخي کمول بیا صحیح نه ده مردانه ته هم صحیح نه ده او زنانه ته هم او تاسو په اندازه باندې کم کړی ده په اندازه باندې نو دې کې معنا داسې که تا سره څه تشویشونه دي ویښته څه ده دا د انسان افکارو سوچونو باندې تعبیر کېږي په سر کې ده نو معنا داسې ستاسو تشویشونه دي څه سوچونه دي دا مور سره په مشورې باندې د مور سره دې په مشورې باندې انشاءالله د مشکلات دې حل کېږي هغه سره مشوره وکړي او هغه سره د مشکلات ورته مخته کېږي او ورسره شریک کړي نو انشاءالله هغه تا ته ښه رهنمایي کوي ښه مشوره درکړي په هغه باندې عمل وکړي دې کې انشاءالله تا ته خیر رسیږي او ستا حالت ښه کېږي او څه مشکل تشویش در سره یې هغه انشاءالله رفع کېږي والله تعالی اعلم دا بل خوب ده د ورور څه وایي څوک زردالان ماته راکړي خو دا بیا مې چې خوب درلېږلی و چې دا یو حافظ یې او ما ته زردالان راکړي کاټن کې نو دا دومره خوب ده ما ده نه دا پرون نه پوښتنه کړې ده تر اوسه جواب یې نه ده راکړی یو څوک تا ته چې درکوي نو هغه ښه وي او مثلا میوه ده خوراک شی ده ښه وي ګنده نه وي خراب نه وي خورې خوند یې څه وي پاخه وي نو دا ښه تعبیر لري او که چېرته خراب وي یا ګنده وي یا خوند یې ښه نه خورې نو بیا ښه تعبیر نه لري دا په رزق باندې تعبیر کېږي په خیر باندې تعبیر کېږي د ارمانونو په پوره کېدو باندې تعبیر کېږي انشاءالله تا ته خیر رسیږي او ارمانونه دې پوره کېږي او رزق حلال رزق تا ته رسیږي والله تعالی اعلم د بل خوب ده هماغه د ډېر وګرځېدم په ویډیو پسې خو پیدا نه السلام علیکم قاري صاحب څنګه الله خیر دی الله دې ښه درمان شو یو خبرې تپوس مې کول کوم څه منټه ټایم دې راکول الله دې ځای خیر درکړي زه د دې خوب تپوس کولو نه مخکې معذرت غواړم دا خبره د کولو لایقه نه ده خو څوک بیا د ځای نه بغیر کېږي نه شیخ صاحب خوب داسې دی چې یعنې زه خوب کې د خپل خاص همدم چې کوم دی دا وینم او ډېر غټ وینم یعنې د اس په مثال یې غټ وینم چې لکه د اس سره چې څومره ذکر دی دغه مثال باندې وینم که نه دا دویم دریم پیر دی
څه تعبیر وي او که تعبیر یې صحیح خو صحیح ده او که صحیح نه وي نو بیا یې مه وایه صحیح ده الله دې قدرمن کړي چې تعبیر یې صحیح و نو بس او که صحیح نه و دا ورور خوب لیدلی ده خپل ذکر یې په خوب کې لیدلی خاص اندام هغه وایي ډېر غټ وي حتی د اس په اندازه باندې وي او ډېر اوږد وي غټ وي نو که چېرته دا خوب دی احتلام شوی پکې نه یې تا باندې غسل واجب شوی نه دا خوب دې کتلی د عادي حالت کې نو بیا دا خوب تعبیر لري او که احتلام شوی نو بیا تعبیر نه لري نو که احتلام شوی نه دا خوب تعبیر دا د ذکر د انسان د خاص اندام عورت د انسان دا د انسان په دې قوت په دې زور باندې تعبیر کیږي د انسان په دې شخصیت باندې د انسان په دې شجاعت باندې د انسان په دې هغه کم کار او استعداد چې لري په دې باندې تعبیر کیږي داسې تا غټ کټلی معنا ستا کې ډېر اوچت استعداد ده او ته ډېر کولی شي کار وکړې ډېر کولی شي د خپل څه کم څومره ستا کارونه دي څومره ملګرتیا ده او څومره اجتماعي او د کارو روزګار سره تړلي شیان دي نو دا ټول انشاءالله ته ادا کولی شي که تا سره تشویش وي ویره وي مرض وي هېڅ تشویش تا ته انشاءالله مشکل نه پېښوي تشویش مه کوه یعنې ته خپل هغه دې ښودلی ده که څه لانجه وي په دې باندې هم تعبیر کېږي چې چا سره یې څه لانجه یا چا نه څه تم و توقع وي ته هغه ته خپل هغه استعداد ښودلی ده خپل هغه زور دی ورته ښودلی ده هغه خپل هسې کم په کار تجربه ده پوهه ده دا ټول تا د هغه ته ښکاره شوی ده او هغه ته ورته تا ښودلی ده انشاءالله دا ستا لپاره خیر خوب ده والله تعالی اعلم دا بل خوب دا ورور اواز یې لېږلی ده وایي تا ته وایم چې ته دا ټیرونه جګه السلام علیکم مولوی صاحب ښې جوړې خیرات ته السلام علیکم مولوی صاحب ښې جوړې خیرات ته طبیعت یې ښه ده مولوی صاحب خوب دا و کور والا مې خوب لیدلی وي ما ته ویل وایي تا موټر اخیستی په لنکوچ غوندې موټر وي دې کې ناست دی دا موټر دا ټیرونه واجک سي هغه وایي چې زه لاندې ورته ګورم څه ایسار سي څه تر لاندې سي وایي تا ته وایم چې ته دا ټیرونه جګه دې ته راکش کاږم هغه وایي چې موټره ته کته راخطا سي چې راخطا سي وایي دا تندی دی وایي په غولو باندې ککړ سي باولو باندې چې وایي زه دې پاک کوم درته وایم چې دا خو باندې ککړ پکړ کړو دا خو خوب و که تعبیر نو دا ورور خوب یې کتلی ده وایي زه ګاډي کې یم او زوجه یې خوب کې کتلی ده خپل خاوند دی دا ګاډی اوړي او تیلاندې کېږي او زه بیا ورته وایم چې دا ګاډی ته جګ ونیسه ټایرونه څه دې کش کړمه کش کومه یې بیا تندی په بولو کېږي په غایطه موادو باندې نو دا تندی څه ده دا په تصمیم باندې تعبیر کېږي تصمیم نیول ځکه تندي باندې تصمیم نیول کېږي انسان تصمیم نیسي او څه کله دا دې ته څه ضرر رسېږي په خوب کې ته خوب کې ګورې چې دا تندی دې څه ضرر ورته رسېدلی ده نو د دې تعبیر په دې باندې کېږي چې ستا څه کوم تصمیم ده نو کوم تصمیم چې نیسي نو په دې تصمیم کې ته خپل یو اراده کوي یو تصمیم نیسي نو په دې کې تا ته بیا د غایطه مواد څه په دې ستا په تندي باندې لګېدلی ده د غایطه مواد نه ستا عادتونه مراد دي عادتونه دي یو عادتونه دي مراد دي هغه عادتونه چې په هغه باندې ته کم راځي خو ستا عادت ده په مجلس کې خلکو سره هغه کار ته کوي تا نه کېږي هغه عادت او ته هم پوهېږې په ځان باندې د زوجه دې په تا باندې پوهېږي چې دا ستا عادت ده نو دغه عادت باندې تعبیر کېږي چې دغه ستا څه کوم عادت ده څه کوم تصمیمونه ته نیسي کوم خبرې کوي نو هغه ستا زوجه ستا باندې زړه یې سوځېږي هغه کوشش کوي چې بېرته ستا د حیثیت جوړ کړي څه کوم تصمیمونو کې ستا حیثیت لږ کمیږي یو خبره کوي یو مشوره کوي په مجلس کې په دوستانو سره کورنۍ کې په هغه کې ستا حیثیت لږ کمیږي او ستا دغه عادتونو په وجه باندې څه کوم عادت دی دا ستا ته معلوم ده نو هغه عادت په وجه باندې تا ته لږه کې خجالتي پېښېږي څه هغه زوجه دی بیا هغه دې ته متوجه ده هغه بیا کوشش کوي چې تا ته ښه مشورې درکړي ښه خبره وکړي او تا ته تسلي درکړي او دا مشکل در باندې اسانه کړي او رفع کړي والله تعالی اعلم دا بل درې خوبونه دي د دې خوبونو وخت صحیح نه ده نو دا خوبونه تعبیر نه لري درې خوبونه چې دي د ویلي دي چې دا وخت یې 3 بجې د شپې ده نو دا خوبونه صحیح نه دي جوړې ښکاري سیات ښه دی ښه جوړې
مېرمن مې خوب لیده چې ستا ته پیریانو ډوډۍ کړې وي، تا ته پیریانو هغو ته سره ډوډۍ ډوډۍ کړې خورې. مېرمنې خوب کې نو لیدلی ما چې ته ده وویل پیریانو ته چې ډوډۍ کړې. راشه دلته ما سره ډوډۍ وخوره او زه دې نه وېرېږم او تاسو سره ډوډۍ ونه خورم. ښه نو دا شیطاني خوب د ده. دې خوب تعبیر څه ده؟ پیریانو ته ډوډۍ کړې یو هر خاوه کله ښځه مقصد ده. تقسیم وي که نه چې زمونږ وا راشي دلته قبرونه یې په موږ خط ته کې څوک لیدلي. وایي موږ 2 نفره وو. ورته وایي چې دا د تاسو ده چې څنګه سر ترې جګه کړي. هغه دوی راته وایي چې دا ام ملکه ده، مقصد د مسلمانانو مور ده. دوی دا خبره قبرونه ورته دي. وکړي که نه چې هغه هر کله چې راشي د تابوت نه پورته شي جګه شي راشي زه هم مړ وم او بل نفر مې هم ملګری چې دی هغه مې هم مړ وي. هغه هم تبلیغي د هغې خو سنت ږیره پرېښې وه، د ما ږیره لږه وړه وړه وه. څنګه چې راورسېږي سړی شي په خپلې سنت رکې برابر وي. د ما د بل ملګری چې دا څنګه چې ګورم هغه په ږیره کې ونیسي داسې ویجو کوي که نه ورته په قهر وي. وروسته لږه غوندې نو دا خوب صحیح نه ده، دا شیطاني خوب ده. لګته مې ورکړي وخت یې صحیح نه ده. ښه وروړي. هغه نه بعد راشي زه د ده ښي طرف ته وم، ها ما ته راشي راته ودرېږي نور خو لاس نه راوړي. د پښه راواخلي د ما په تشو کې کېږي تشي ته په ورو غوندې پښه راوړي که نه. د دې تعبیر څه ده؟ نو دا شیطاني خوبونه دي. 3 بجې خوبونه. انسان نه شو بلکې غوا وه، غوا مې حلاله کړه که نه غویه وه. مولوي صاحب سلام علیکم، جوړې تکړه بخیر صحت ښه دی. مولوي صاحب د خوبو ټیم چې ده تقریبا د شپې 3 بجې وي که نه، نو بیا وخت 5 صحیح نه منټه ده. پاسه 3 بجې 5 کم 3 بجې ته ډېر ناست یې 3 د بجې شپې ډېر کښېنې او بیا 3 بجې دا داسې خوب دې و. کتلی دا خوب صحیح نه ده. مولوي صاحب بل خوب مې لیده چې ما سره خپله یوه چوړه را سره وه، چاړه در سره وي. 2 نفر وو. یو نفر وو ما ته چې هر کله مې علولولو چوړه ډېره غټه چوړه سره وه که نه. منځ کې یو لښتی وي، لښتي یې غاړې ته بل نفر و دې طرف ته زه وم. یو نفر هغې للولو. دا خوبونه چې دي دا خوبونه شیطاني خوبونه دي. دا خوبونه تعبیر نه لري. د شپې څوک ډېر کښېني او هغه بیا ناوخته ډوډۍ هم خوړلي ډېر کښېني نو د خوبونو د ډوډۍ اثر بیا په انسان باندې نو دا د شپې د اثر خوبونه نیمایي خوبونه 2 بجې 1 بجه 2 بجې 3 بجې پورې دا خوبونه اکثر صحیح نه وي. دا مهم هم نه وي صحیح هم نه وي. اعوذ بالله وایه دا خوبونه چاته مه تېروه او چپ طرف ته د لارې تو کولو شکل وکړه 3 ځلې او د الله نه پناه وغواړه د دې خوب له شر څخه او تا ته انشاءالله څه ضرر نه رسېږي. دا خوب چاته مه تېروه. والله تعالی اعلم. دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې خپل خوبونه دا ورونه واوري تسلي وشي او که څه کوم ځای کې وضاحت غواړي نو مسیج دې وکړي ماته او پوښتنه دې وکړي ځکه زه هم په دې باندې خوشحاله کېږم چې یو څوک خوب تعبیر شي او دقیق راشي هغه مانه پوښتنه وکړي ځان پوه کړي نو انشاءالله دې کې یو خیر د صحت یو خیر که ورسېږي نو زه بیا په دې باندې ډېر زیات خوشحاله کېږم. او بله خبره ده که تاسو هم خوب کتلی وي چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او خپل خوب کمنټ کې هم لیکلی شئ او خپل خوب د واتساپ نمبر دلته لیکل شوی ده د واتساپ نمبر کې هم لیکلی شئ تاسو او انشاءالله کوشش کوو چې ستاسو خوبونه ښه تعبیر شي ښه طرف ته یې تعبیر کړو ښه تعبیر کړو او کوشش وکړئ چې دا چینل ملګرو سره شریک کړئ دا خیر کار ده چې یو چا ته ورسېږي د یو چا مشکل حل شي خصوصا زنانه هغوی خوبونه ډېر ګوري نو بیا تشویش وي ورسره نو بیا خپل ځان نه پکې یو خبره کوي یا خپل خوب بل زنانه ترې هغه پکې یو خبره وکړي نو اکثر خلکو باندې دا ښه خوبونه خرابېږي نو ښه خوبونه چې د آخر زمانه کې ده د مسلمان لپاره بشارت د خوشخبري زیری په حیث ده دې باندې د انسان ته اطمینان حاصلېږي او انشاءالله یو بله ویډیو جوړوم په هغه کې بیا د ښه خوب لیدلو هغه طریقې تاسو ته بیانوم چې کوم طریقه باندې موږ کولی شو ښه خوب وګورو او یا موږ کولی شو د الله نه وغواړو ښه خوب وګورو استخارې نه بعد یا دعاګانې وکړو نو دا ټول مشکلات انشاءالله د خوب په ذریعه باندې انسان کولی شي خپل الله سره رابطه وکړي او الله نه خیر وغواړي الله تعالی بیا ورته رهنمایي کوي یو شی ورته ښیي نو ځکه یو ملک مقرر ده د خوب لیدلو لپاره په مسلمان بنده ته خوبونه ښیي او په هغه کې درته رهنمایي کوي تنبیه کوي متوجه کوي غفلت نه ساتي نو الله تعالی دې وکړي
چې خوبونو ته تاسو اهمیت ورکړئ. دومره اهمیت هم نه چې خپل ټول کارونه په خوبونو باندې روان کړئ، ځکه کارونه په خوبونو نه روانېږي. خوب څه ده؟ دا یو انفرادي شی ده، په دې باندې نه څه حکم د شریعت نه حکم ثابت کیږي او نه چاته دلیل ویلی شو د خوب. هر چاته شخصي څه ګټې لري انشاءالله، شخصي تقوا او شخصي مشکلاتو حل کېدو لپاره د هر چا لپاره څه رهنمایي پکې وي. والله تعالی اعلم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.